د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ لفظي شخړه تورخم دروازه د لنډ وخت لپاره تړلې وه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. جلال آباد: پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ اړوند د تورخم دروازه د لنډ وخت لپاره د مسافرو او سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې وه. په تورخم کې افغان چارواکي وایي دغه ستونزه د دوو افغان او پاکستاني فولساتو ځواکونو ترمنځ له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوه. په تورخم ښارګوټي کې د اطلاعاتو لوی مدیر عرفات مهاجر د زمري پر 14 په ژواک خبري اژانس ته وویل تورخم دروازه کې د پاکستاني عسکرو او افغان سرتیرو ترمنځ لفظي شخړه وشوه چې په غبرګون کې پاکستاني لوري دروازه وتړله. هغه زیاته کړله چې دروازه د 10 دقیقو لپاره پاکستاني لوري تړلې وه چې نه هم پلي خلکو او نه هم سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېده. د نوموړي معلوماتو له مخې تورخم کې د افغانستان کمیسار او پاکستاني لوري ترمنځ خبرې اترې وشوې چې په پایله کې دروازه بیرته پرانیستل شوه او اوس حالات عادي دي. په تورخم ښارګوټي کې یوه هټیوال واسع الله پشواک ته وویل د لارې تړل کېدو له امله سلګونه خلک بند پاتې شوي وو چې په کې ناروغان، سپین ږیري او میرمنې هم شامل وو. د وایي حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره له پاکستاني مسؤلینو سره په لوړه کچه خبرې وکړي. د یادونې وړ له دې مخکې هم کله ناکله په تورخم کې دا ډول ستونزې رامنځته شوي دي. تاسو د پاکستانیو او طالبانو ترمنځ دغه تازه جنجال په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې